پرمختګ په لار هر چاته قدم پکار دی د پرمختګ په لار هر چاته قدم پکار دی د ماشومانو په لاسونو کې قلم پکار دی اغیار لګیا دی ترقي کوي سپوږمۍ ته خیږي پښتون ستا په داسې حال باندې ماتم پکار دی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پېرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش ملګرو څنګه چې تاسو پته پروګرام پېرزونې کې موږ ګرځو شاعرانو ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې مو نن ځان سره پروګرام پېرزونې کې میلمه کړی دی ډېر پېژندلی نوم دی صالح نادان صاحب د پښتو ادب دپاره یې ډېر کار کړی دی هلې ځلې کړي زیار یې ویستی دی نن مو ځان سره پروګرام کې میلمه کړی شعرونه به ترې هم اورو پښتونې به ترې هم کوو ټولو نه مخکې پروګرام پېرزونه کې ورته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه محمد خان دلکش صاحب ستاسو د عیز خان فضل دوزي صاحب هم ډیره زیاته مننه کومه چې دغه پېرزونې کم دغه پیج دغه چینل جوړ کړی دی او په دغه باندې دغه ادبي هلې ځلې کوي کوششونه کوي شاعرانو لیکوالانو پسې ګرځي په دومره مصروفیاتو وخت کې چا سره هم وخت نشته چې یو 15 منټه چاله ورکړي په دغه مصروفیاتو وختو کې تاسو وخت وباسئ او لرې لرې پورې شاعرانو او لیکوالانو پسې ځئ او د هغوی نه مرکې ریکارډ کوي او په دغه سکرین باندد دغه ولس او دغه کتونکو ته وړاندې کوئ مننه کوم صالح نادان صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته تاسو هم یو وایان یاستئ کارکوونکی د خپل چینل لپاره لګئ مرکې ریکارډ کوي اکثر به تاسو ته هم دا خبرې راځي چې یاره تاسو د یو شاعر نه دا تپوس مه کوئ چې تاسو خپله پېژنګلو وکئ د دې اندازه خو به تاسو ته ښه پته لګي خو پېژنګلو زما په خیال ضروري ده بالکل پېژنګلو خو ډیره زیاته ضروري ده که هر څومره مرکه کې خبرې وشي خو د شاعر په اړه چاته معلومات نه چې دا شاعر دی څوک نو د دې نه پکار ده چې په پیل کې په ابتدا کې د یو شاعر پېژنګلو وشي ملګرو دا خبره مې ځکه وکړه چې صالح نادان زموږ ډېر نږدې ملګری دی او دا خپله هم دا پروګرامونه کوي بعضې ملګري شاعران دا بدې ګڼي چې یاره زما تعارف تاسو ولې ما نه پخپله کوئ تاسو زما تعارف وکوئ خو ضروري نه چې صالح نادان ټول خلک وپېژني داسې خلک به وي چې صالح نادان به په اول ځل باندې ګوري نو د هغې خلکو دپاره خپله پېژنګلو کوي چې صالح نادان څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي که هر څومره خړپوسې د هنګو په خاوره کړي که هر څومره خړپوسې د هنګو په خاوره کړي خو دا پېښور ما ته خپله سیمه غوندې ښکاري په هنګو کې زیږېدلی ما هلته پیدا شوی ما او بیا چې کوم دی په پېښور ته راغلي یو په پېښور کې ژوند کوو د پېښور کې ورځې شپې سبا کوو مننه ډېره ښه ده صالح نادان صاحب دا راته هم ووایي چې د کوم دور نه لګئ د پښتو ژبې دپاره خدمت کې د خدمت مطلب مې دا ده چې مرکې انټرویویانې شاعرانو ادبیانو نه د کوم راهیسې کوئ دا مرکې یادوئ مرکې خو داسې هم نشم ویلی چې ډېر وخت شو خو ما چې کوم وخت نه شروعات کړی و هغه وخت کې چې تقریبا یو 2-3 کسان به نور وو نیازک خان لالا چې ډېره معیاري کار یې کولو یو بل ملګری اوس یې نوم رانه هېر شو هغه و زه وم موږ به مرکې کولې او دغه مرکې به م بیا په دغه فیسبوک باندې او دغه یوټیوب ته به م ورکولې صحیح مننه دا راته وایي صالح نادان صاحب هغې وخت کې تاسو 2-3 کسان چې لګیا وئ پښتو ژبې دپاره مو خدمت که خو اوس بلا شی مایکونه پیدا کړي ډېر ملګري پیدا شوي مرکې کوي ستاسو څه خیال دی زموږ دغې مرکو په وجه باندې زموږ ادب یا زموږ ژبه مخ په وړاندې روانه ده که نه معیار راغورځېږي بالکل ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه نن سبا چې مونږ دا خبره به مو سره زیاته کوم وخت کې چې مونږ مرکه کوله نو ما به چې مرکه نیټ له ورکړه بلها خلک به ورته انتظار کولو بلا خلکو به کتله نن سبا وخت کې چې ته مرکه ورکړې نو دومره اچار جوړ شوی دی چې ستا هغه مرکې پکې پته هم نه لګي اکثر پکې ورک هم شي چا له مخې لم ورنشي نو نن سبا چې مونږ وګورو مرکو والا کم مایکونو والا ډېر زیات شوي دي خو په دې کې چې کوم دی ښه مرکو والا هم شته دی او غیر معیاري مرکو والا هم شته دی او دا کوم چې ښه مرکو والا لکه ستاسو پېرزونې ټیم یا داسې نور ملګري دي هلې ځلې کې د پښتو ژبې دپاره او د شعر دپاره لګیا دي شاعرانو نه مرکې کوي نو دوی سره فایده رسي خو چې دا کوم غیر معیاري دي او مایکونه یې راغستې دي مطلب مې دا دی چې لکه د مایک په چل او په طریقه باندې نه پوهېږي یو شاعر لیکوال نه هغه د سوال له پوښتنې په کولو باندې نه پوهېږي چې د دې شاعر نه زه څنګه پوښتنه وکړم د پېژنګلو په اړه د ادب په اړه د نور مختلف موضوعاتو په اړه باندې پوښتنه وکړم نو دغه رقم کوم چې مرکو والا دي نو دوی پښتو ژبې ته زیان رسي نقصان رسي هغه ځکه چې دوی ته پته نه لګي چې ښه شاعر کم دی ښه ادیب کم دی ښه لیکوال کم دی هر یو هغه شاعر چې په سوشل میډیا باندې وګورو نو هغه خواله لاړ شي چې هغه غیر معیاري شعر لیکي خو د ولس په دغه باندې هغه پوره ولس یې خوښوي
د ولس ډیمانډ نو هغه نه مرکه وکړي نو دې د وجې چې کوم دی پښتو ادب ته زیان رسي. صحیح مننه. ملګرو تاسو ته یاد وي هیڅ کله تاسو په ذهن کې دا سوال راوچتېږي چې دوی دواړه د مرکو والا دي او د مرکو والا پسې خبره کې داسې نه الله دې وکړي چې نور هم زیات شي خو د معیار خیال دې وساتي ځکه چې د پښتو ادب دپاره راووتې په کار دی چې بیا د معیار خیال وساتي. نادان صاحب په څه شي مو ډېر زیات کار کړی دی؟ غزل باندې، نثر باندې، چاربیته باندې، غزل باندې توجه مو څه شي له زیاته ورکړې ده؟ ډېره ښه ده دلکش صاحب، تاسو د کار خبره وکړه. کار خو نشو ویلی خو دا ده چې په غزل باندې مو زیاته زموږ پېرزونې مینوالو سره به نن څه شریکوئ؟ ډېره ښه ده چې څه شعرونه نو ستاسو په وړاندې دي. ارشاد غواړم. شوی پایان زما یو غزل ویلی چې مونږه چې څوک هم خېژولي په وزر د پاسه، مونږه چې څوک هم خېژولي په وزر د پاسه، هغوی مو مالګې دوړولي د پرهر د پاسه. ډېر ښکلی. مونږه چې څوک هم خېژولي په وزر د پاسه، هغوی مو مالګې دوړولي د پرهر د پاسه. لکه چې تندې وي اخیستې راته داسې ښکاري یوه مرغۍ غوټۍ وهي د سمندر د پاسه. دا شعر بیا ووایه. مننه. لکه چې تندې وي اخیستې راته داسې ښکاري یوه مرغۍ غوټۍ وهي د سمندر د پاسه. څوک چې زمونږ د غورځولو کوي هسې خدایه، څوک چې زمونږ د غورځولو کوي هسې خدایه، درنه ذلیلې غواړم زه په هر ډګر د پاسه. او په وینو سره د پښتنو لاشونه نشو زغمی. په وینو سره د پښتنو لاشونه نشو زغمی. خدایه د امن باران وکړې لر اوبر د پاسه. ډېر ښه دا شعر مې. مننه. په وینو سره د پښتنو لاشونه نشو زغمی. خدایه د امن باران وکړې لر اوبر د پاسه. او ما خو نادانه خوشحالي چرته ونه لیدله. ما خو نادانه خوشحالي چرته ونه لیدله. چرته غمونه دي راځي زمونږ د سر د پاسه. د خپل کتاب د خپل چاپ په هکله راته هم وایي آیا ستاسو کتاب راغلی دی یا راځي به که نه؟ زما کتاب خو لا نه دی چاپ او لا مو ورته اراده هم نه ده کړې ځکه زمونږ چې کوم مشران لیکوالان زمونږ شاعران چې په استادانو کې راځي د هغوی هم کتاب نه دی چاپ. غواړم چې زما شعر دی د چاپ وړ شي نو انشاءالله کتاب به چاپ کو وخت سره. او بل زما شعر کې پختګي راشي او شعر مې نور هم ښه شي کوشش کوم هڅه کوم او دې دپاره به مطالعه کوم نو هغې نه بعد به انشاءالله کتاب چاپ کوم. مننه. الله دې وکړي چې د صالح نادان صاحب کتاب راشي تاسو ته هم خوندونه واخلئ. تاسو ته پته چې ملګري ډېر خبرې بورکوي شعرونه اورېدل هم غواړي نور به سره شریکوئ. ډېره ښه ده دا زما خبرې چې سیواشي دا دې نه خیره بیا کټ کوه. دا شعرونه دي چې زندګۍ نه ډېر خفه سړی روان دی، زندګۍ نه ډېر خفه سړی روان دی، د خپل مرګ په اراده سړی روان دی. ډېر ښه دی. او دا به خاورې پرمختګ په لاره لاړ شي چې د بل په اشاره سړی روان دی. ډېر ښه دا شعر ووایه. دا به خاورې پرمختګ په لاره لاړ شي چې د بل په اشاره سړی روان دی. او په دې ښار کې خو د ظلم انتها ده، له دې ښاره هر میشته سړی روان دی. ډېر ښکلی. مننه. او یو وخت پترې نه په بم کې د الوتي، یو وخت پترې نه په بم کې د الوتي، له ناکامه په یو خپه سړی روان دی. ډېر ښکلی دی. مننه. یو وخت پترې نه په بم کې د الوتي، له ناکامه په یو خپه سړی روان دی. اڅغونه یې زما تر غوږو کېږي چې دا چرته په دې شپه سړی روان دی. ډېر ښه دی. او د اسلام د تقاضو نه منکر شوی دا په کومه نظریه سړی روان دی. ډېر ښکلی دی. ډېر زبردست. کسر پکې نشته؟ نه. صحیح. ملګرو صالح نادان صاحب را سره ناست ملګرو صالح نادان صاحب را سره ناست خوندور شعرونه ته تاسو واورېدو. صالح صاحب یو ته پوسټ په درنه کوم بیا به راته یو غزل وایي بیا پروګرام راغونډو. دا راته ووایي چې د خوښې شاعر مو څوک دی؟ مطلب زده کړې د چا نه کوئ څوک خوښوئ؟ خوښې شاعر خو ډېره ګرانه پوښتنه وکړه ځکه پوښتنه ډېره ګرانه ده. که د یو شاعر او د یو لیکوال نوم ولې دا خو بیا زیاتی دی. نو زما اکثر شاعران خو مې نه خوښېږي، زما اکثر د شاعرانو شاعري خوښېږي. که هغه زلمی لیکوال وي او که هغه مشر وي او که هغه وفات شوي د چا شعر خو چې معیاري وي او مثبت پیغام پکې د ولس دپاره پکې څه وي نو هغه شعر مې خوښېږي. اخرنی غزل راسره شریکې بیا به اجازت غواړو. نه یو غزل دی چې ارشاد. زه ورته ګورم خو څهره مې آینه کې نشته. زه ورته ګورم خو څهره مې آینه کې نشته، بلها موده وشوه چې زړه مې په سینه کې نشته. ډېر ښه دی.
زه ورته ګورم خو څېره مې آینه کې نشته بلها موده وشوه چې زړه مې په سینه کې نشته او زه خو دا ستا یادونه ټول د زړه په کور کې ساتم زه خو دا ستا یادونه ټول د زړه په کور کې ساتم خو زما نوم یاره دا ستا په حافظه کې نشته تا خو ټول عمر د بل حق ځان ته روا ګڼلی ځکه اثر د مسلمانه په توبه کې نشته تا خو ټول عمر د بل حق ځان ته روا ګڼلی ځکه اثر د مسلمانه په توبه کې نشته او ما به چې ټوله شپه ژړل ورته شوګیر به ومه ما به چې ټوله شپه ژړل ورته شوګیر به ومه هغه تصویر مې اوس د اوښکو په چینه کې نشته ما به چې ټوله شپه ژړل ورته شوګیر به ومه هغه تصویر مې اوس د اوښکو په چینه کې نشته په ډېرو مړو خو د کلي هدیره ډکه شوه په ډېرو مړو خو د کلي هدیره ډکه شوه اوس مې د رور مړي ته ځای په هدیره کې نشته په ډېرو مړو خو د کلي هدیره ډکه شوه اوس مې د رور مړي ته ځای په هدیره کې نشته هغه تر یو بل چې نادانه زارېدل به اکثر هغه تر یو بل چې نادانه زارېدل به اکثر هغه یاران خو اوس په دغه زمانه کې نشته مننه کوم چې وخت مو راکو خپلو لنډو ټکو کې پېرزونې مینوالو دپاره پیغام میسج ورکړئ ستاسو د پېرزونې کوم مینوال ده خو ډېر هوښیار دي او پوهه دي او ډېر پکې مشران هم دي کشران به هم وي زما همزولي به هم وي خو دغه مرکه به ادبي خلک زیات ګوري نو کم زلمي شاعران لیکوالان دي چې اوس اوس ادب ته راغلي دي او شعر لیکي د هغوی ته زما دغه خواست دی چې د ټول ناول خو تاسو مطالعه وکړئ شعر دومره مه لیکئ د هغې نه زیاته تاسو مطالعه وکړئ چې تاسو مطالعې نه بعد شعر لیکئ نو هغې کې به یو پیغام مثبت هغې کې به یو مشاهده وي هغې کې به یو تجربه وي نو اول مطالعه وکړئ هغې نه بعد بیا تاسو شعر ولیکئ ورسره دا نه چې تاسو 2-3 غزلې ولیکئ او بیا مرکو والا ته کال کوئ چې موږ سره مرکه وکړه دا هم ښه نه ده دا ستاسو نقصان دی د مرکو والا نه ځکه چې ستاسو نقصان دی چې ته 2-3 ورځې په ادب کې شوي دی او ته مرکه وکړې هغه مرکه بیا خوره شي ډېر کسان وګوري بیا یو کال بعد ته دا مرکه ګوري ته به بیا ځان ته بدې ردې وی چې دا ما څه ویلي دي څه ګډې وړې وزن او بحر دا هر څه ګډ وډ دي نو د ټول ناول په کار چې ته یو داسې سټیج ته ورسې چې مرکو والا تا پسې کالونه کوي چې راشه تاسو سره موږ مرکه کول غواړو او بس دغه پیغام دی وړوکی شان مننه کوم چې وخت مو راکړو پېرزونې مینوالو سره مناسته وکړو ډېره مننه ستاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم ما سره داسې الفاظ نشته ځکه ستاسو دغه مرکې زه وخت په وخت باندې په سوشل میډیا باندې ګورم په فیسبوک یوټیوب باندې ګورم ستاسو د غزیار ګورم چې ډیر لري لري تاسو بری پښتونخوا ته ملاړئ نو دینه خلکو ته پته لګي چې تاسو د پښتو ژبې سره د مورنۍ ژبې سره ستاسو څومره مینه ده ستاسو شوي او آیات فضل دوزی صاحب چې دغه یو سلسله جاری کړې ده بغیر څه لالچه تاسو ګرځئ او بغیر څه لالچه دغه مرکې ریکارډ کوئ او لست په دغه شیشه باندې وړاندې کوئ مننه کوم صالح نادان صاحب ملګرو صالح نادان صاحب را سره ناست او ډېره د کار خبره یې وکړله چې ستاسو مرکې زه ګورم زما په خیال باندې دوزی صاحب چې زمونږ کامیابي همدا ده چې یو د زمونږ د پیړ والا سړی زمونږ مرکه ګوري په شوق یې ګوري دا زمونږ کامیابي ده ملګرو انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې هات اباد او بریالي اوسئ